دوستانو، شمس رشیدی یم د رشیدي ټیک یوټیوب چینل څخه. دا د HTML5 شپږم نمبر درس ده. په دې درس کې موږ تاسې په HTML کې سټایل او همداشان د ټیکسټ فارمټونه وایو. کوم چې تر دې دمه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله کوم زموږ چینل سبسکرایب، ویډیو لایک او په کمنټونو کې راسره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ او تاسو ترمنځ ارتباطي لارې یوټیوب چینل، فیسبوک پاڼه، واتساپ، ټلګرام باندې تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ. لکه څنګه چې مخکې وویل، په دې درس کې موږ تاسې په HTML کې سټایلونه او همداشان د ټیکسټ فارمټونه وایو. سټایلونه عبارت دي له هغه اټریبیوټونو یا له هغه ټګونو څخه چې د هغو په واسطه باندې موږ تاسې په HTML کې موږ خپل HTML ډاکومنټونو یا هم HTML پیجونو ته یو ښکلا، یو سټرکچر او هم یو معیاري جوړښت ورکولی شو. HTML سټایلونه چې دي هغه هر سټایل مختلف اټریبیوټونه لري چې موږ تاسې په عملي ډول له W3 School سایټ څخه ووینو او په VS Code کې به عملي کړو. کولی شو د بیکګراوند کلرونو ته تغیر ورکړو، ټیکسټ کلرونو ته تغیر ورکړو، فونټ ته تغیر ورکړو، همداشان د فونټ سایز او د فونټ هغه اندازه چې څنګه ټاکلی شو، د ټیکسټ سایزونه څنګه ټاکلی شو، همداشان د ټیکسټ الاینمنټ یعنې څنګه کولی شو هغه ښي طرف ته، چپ طرف ته یا په منځ کې واقع کو، یعنې دا خط یا ټیکسټ موږ څنګه کولی شو تنظیم او ترتیب کړو. دویم موضوع هم په HTML کې د ټیکسټ فارمټونه دي. څنګه کولی شو موږ یو ساده ټیکسټ په HTML کې په د HTML د ټګونو په واسطه باندې فارمټ کړو. هغه مختلف ټګونه لرو موږ تاسې، مثلا که چیرې د بیل له ټګه کار واخلو، دا ټیکسټ بولډ کوي، سټرانګ چې ده هغه هم تقریبا د بولډ په رقم یو عملیه سرته رسوي. آی چې ده ایټالیک کوي، یعنې امپرسایز کوي ټیکسټ. مارک چې ده دا موږ ټیکسټ راته یو د مارکیټ ټیکسټ په رقم باندې انتخابوي، یعنې کله چې موږ تاسې په یو قلم باندې یو ټیکسټ مارک کوم، دا په دې رقم په HTML کې موږ کولی شو دا ټیکسټ مارک کړو. یا کولی شو موږ تاسې هغه ټیکسټ واړه شکل ته واړو یا ووړ ولیکو، نو د سمال ټک څخه کار اخلو. د ډیلیټ ټک چې ده دا موږ تاسې ته ټیکسټ ډیلیټ کوي، البته داسې نه ډیلیټ کوي چې موږ تاسې مکمل له هغه پیج څخه یا له هغه پاراګراف څخه همدغه ټیکسټ ډیلیټ کېږي، صرف یو خط په سر باندې کش کوي چې تاسې ته دا وښیي چې دغه ټیکسټ په دې پاراګراف کې شتون نه لري یا شامل د دې پاراګراف نه ده. همداشان د انزرټ له ټک څخه کار اخیستلی شو چې موږ تاسې ته یو ټیکسټ په بل کې داخل کړي، څنګه کولی شو دا ترسره کړو. او همداشان سبسکریپټ او سوپرسکریپټ هم کولی شو چې موږ تاسې په پښتو کې ورته توان او قاعده وایي چې دا هم په HTML کې موږ تاسې امپلیمنټ کولی شو. لکه موږ تاسې مخته ویل، زموږ تاسې په HTML کې موضوع د HTML سټایلونه همداشان د ټیکسټ فارمټونه د راځو نو سټایل ټک ده. په دې ځای کې موږ تاسې وایو چې موږ کولی شو د یو ټیکسټ رنګ ور بدل کړو، یعنې په دې ځای کې موږ تاسې وینو چې هغه موږ تاسې د پاراګراف یا د ټیکسټ رنګ بدل شوی ده. دی موږ ته وایي چې په HTML کې هغه ډیفالټ سټایل د الیمنټونو لپاره چې ده هغه بیکګراوند کلر چې د سپین ده، همداشان د ټیکسټ کلر چې ده تور ده. موږ تاسې کولی شو د سټایل اټریبیوټ څخه په ګټه اخیستنه باندې همدغه سټایل ته تغیر ورکړو. مثلا په دې مثال کې تاسې وینئ چې موږ تاسې هغه باډي ده، دوی راغلي دي د سټایل اټریبیوټ په واسطه باندې د باډي کلر ته تغیر کړی ده، چې دا موږ تاسې عملي هم وګورو. راځو کښته د HTML هغه سټایل اټریبیوټونه چې دي څنګه موږ تاسې کولی شو تشکیل یا جوړ کړو. هر ساینټیکس چې ده د سټایل لپاره هغه داسې ده چې موږ تاسې باید سټایل اټریبیوټ ولرو، له هغه وروسته پراپرټي او همداشان د هغه والیو. مثلا یو سټایل موږ جوړوو، پراپرټي داسې ده مثلا ټیکسټ الاینمنټ کوو، یعنې ټیکسټ څنګه کولی شو تنظیم کړو، او له هغه وروسته د هغه والیو ټاکو، مثلا ښي طرف ته، چپ طرف ته او یا هم په سنټر کې. همدغه پراپرټي او والیوګان چې دي دا د CSS د والیوګانو څخه عبارت دي چې موږ تاسې به په راتلونکي پلیلیست چې کوم په CSS باندې ده په هغه کې مکمل ډول تشریح کړو. په دې ځای کې وینئ چې موږ تاسې د HO کلر یې ورته تغیر کړی ده بلو، همداشان زموږ تاسې د پاراګراف کلر یې وسره ته تغیر کړی ده. په دې رقم موږ تاسې کولی شو په HTML کې فونټونو ته هم تغیر وکړو. مثلا د HO فونټ ده، دی فونټ فامیلي راخیستی ده او له هغه وروسته د هغه والیو ذکر کړې ده. کولی شو په HTML کې سایز ته تغیر ورکړو، یعنې د ټیکسټ سایز څنګه کولی شو تغیر کړو. په دې رقم چې سټایل مساوي ده د فونټ سایز 300%، یعنې له هغه ډیفالټ حالت چې 100% ده له هغه 3 چنده زیات موږ تاسې ته دغه ټیکسټ ښیي. یا هم لکه مخکې چې مې وویل د ټیکسټ الاینمنټ لپاره کارولی شو چې مثلا زموږ تاسې دا ټیکسټ په سنټر کې راشي، په ښي طرف کې یا هم په چپ طرف کې. د دې درس د لومړنۍ برخې مهم موضوعات سټایل وو، څنګه کولی شو HTML سټایلونه بدل کړو، بیکګراوند کلر څنګه بدل کړو، همداشان د ټیکسټ کلر، فونټ فامیلي، فونټ سایز او همداشان د فونټ الاینمنټ څنګه کولی شو ترتیب یا جوړ کړو. راځو عملي ډول ټول ګورو. په تېرو ویډیوګانو کې په دغه ځایو باندې موږ تاسې کار کړی، راځو اوس همدغه کوډ رن کوو، هر یو په لیډ ډول تاسې ته ښکاره کوم. لکه چې مخته وویل، موږ تاسې چې کولی شو د سټایل د مختلفو اټریبیوټونو څخه استفاده وکړو او په سټایل کې تغیر راوړو. د سټایل له ټک څخه باید کار واخلو، په هغه باندې بیکګراوند کلر تغیرولی شو، د ټیکسټ کلر تغیرولی شو، د فونټ سایز او همداشان د ټیکسټ الاینمنټ. راځو یو یو په عملي ډول ګورو.
دلته موږ تاسې راځو اول د ټول بکګراوند کلر ته تغیر ونو لیکو. اول باید د سټایل څخه کار واخلو. سټایل کې خپله پراپرټي اولیو باید درج شي. بکګراوند کلر مثلا غواړم یو دغه انتخاب شوي رنګ ته دا تغیر کړم. تاسې وینئ چې په اتومات ډول هغه رنګ هم تغیر وکړو. یا کولی شئ یو بل رنګ ته هم واړوئ. دې رنګ ته غواړم تغیر شي. تاسې وینئ چې اتومات رنګ هم تغیر شو. که چیرې ستاسو په ویژوال سټوډیو کې دا خاصیت نه وي چې څنګه کولی شو په اتومات ډول هغه کود موږ تاسو ته لیو رنګ چې تاسو باید راسئ په اکسټنشنونو کې لیو سرور تاسو باید انسټال کړئ. له هغه وروسته تاسو کولی شئ له دې خدمات څخه استفاده وکړئ. د بکګراوند کلر څخه راوروسته موږ تاسو کولی شئ د ټیکس کلر هم تغیر کړو. راځو دلته یو بل سټایل څخه استفاده کوو یا صرف کلر ته لیکو. غواړم دغه زموږ تاسې د پاراګراف ټیکس و دغه رقم ته واړئ. تاسې وینئ چې زموږ تاسې د پاراګراف د ټیکس رنګ واوښت. یا هم کولی شو زموږ تاسې په عنوانونو کې یا په ټیکسونو کې یا پاراګرافونو کې د ټیکس سایز ور ډېر کړو. نو د هغه لپاره ټګ موږ تاسې درلود چې ټیکس د فونټ سایز او همداشان د ټیکس الاینمنټ لپاره ټیکس الیمنټ خپله لرو. اوس غواړم دغه د عنوان سایز ورته ډېر کړم. نو دلته موږ تاسې لرو فونټ سایز. فونټ سایز دا مختلف والیاګان لري چې مثلا تاسو کولی شئ دا ورته درج کړئ یا سمال، میډیم، لارج، سمالر یا همدغه شان کولی شئ لکه مثال کې چې موږ ویل چې 200% یې موږ ته اضافه کړه. تاسو وینئ چې زموږ تاسې هغه د عنوان سایز راته ډېر شو. کولی شئ په خپل هغه ډیفالټ کوم کمانډونه چې لري په هغو په واسطه باندې دا جوړ کړئ. مثلا غواړم لارج دې واړوم. وینئ چې هغه ډیفالټ حالت چې دوی په براوزرونو کارېږي یا هم ایکسټرا لارج ته. او اخیری موضوع دا څنګه کولی شو موږ تاسې هغه خپل ټیکس الاینمنټ کړو. دلته کولی شئ د یوې والیو پراپرټي وروسته یو بله والیو پراپرټي هم تاسو کولی شئ درج کړئ. مثلا د ټیکس الاینمنټ غواړم زه جوړ کړم. غواړم د خط زموږ تاسې په سنټر کې راشي. دا لیکنه تاسو وینئ چې ټول هغه لیکنه یا پاراګراف زموږ تاسو ته په سنټر کې ښکارېږي. کولی شئ رایټ ته واړوئ، لیفټ ته واړوئ، هر ځای چې ستاسو خوښه وي ورې کولی شئ واړوئ. لیفټ ته غواړم لیفټ حالت ته شو ټول. که غواړم رایټ ته کړم رایټ طرف ته شوه. او کولی شئ جسټیفای څخه کار واخلئ. لکه موږ تاسې په ورډ کې جسټیفای لرو چې هغه خطونه موږ تاسو ته برابروي یو بل طرف. نو د جسټیفای څخه باید استفاده وکړو په دې رقم باندې. د دې ویډیو دویم موضوع ده چې څنګه کولی شو په HTML کې موږ تاسې خپل ټیکس ته یو فارمټ ورکړو. موږ تاسې مختلف ټیکسونه لرو. مثلا بای ډیفالټ ټیکس لرو، بولډ ټیکس لرو، ایټالیک لرو یا سوپرسکریپ دغسې ټیکسونه لرو. یعنې د توان په شکل لیکل شوي یا د قاعدې په شکل لیکل شوي. دا موږ تاسې کولی شو د HTML د ټګونو په واسطه باندې ترسره کړو. موږ تاسې مختلف د ټیکس فارمټونه لرو چې عبارت دي له بولډ څخه، امپرسنټ څخه، ایټالیک څخه، مارک شوی ټیکس، وورډ ټیکس، ډیلیټ شوی ټیکس، سوپرسکریپ یا سبسکریپ. د دې لپاره چې له دغو ټګونو څخه استفاده وکړو باید موږ تاسې هغه وورډ یا هغه کلمه چې مد نظر ده د هغو مخته دغه ټګ شروع او وروسته له هغه توري څخه یا له هغه وورډ څخه دغه ټګ پای ته ورسوو. د ټیکس فارمټونو ټګونه چې دي د شروع او د پای ټګ لري چې موږ تاسې باید دواړه خپل هغه پاراګراف کې درج کړو. په دې ځای کې تاسو وینئ کله چې زموږ تاسې بای ډیفالټ یو ټیکس ولرو په دې رقم باندې راځي. خو کله چې غواړو همدغه ټیکس بولډ شکل ته واړو باید د بې د ټګ څخه استفاده وکړو، هم کلوزینګ ټګ څخه هم د سټارټ څخه چې په دې طریقه موږ تاسې کولی شو زموږ تاسې هغه ټیکس بولډ کړو. سټرنګ هم تقریبا د بولډ په رقم عمل سرته راته رسوي. باید د سټرنګ د شروع همداشان د پای ټګ څخه استفاده وکړو. ټیکس کولی شو ایټالیک کړو د آی ټګ په واسطه باندې. امفسایز کولی شو د ام ټګ په واسطه باندې. یو ټیکس کولی شو په وورډ شکل باندې ولیکو د سمال ټګ په واسطه باندې چې هم د شروع هم د پای ټګ باید ولري. په دې رقم باندې یو ټیکس مارک کولی شو. لکه موږ تاسې په یو هایلایټ کوونکي قلم باندې په یو کتاب یا کاغذ باندې یو شی هایلایټ کوو په HTML کې هم کولی شو هایلایټ ترسره کړو د مارک ټګ په واسطه باندې. په دې رقم لکه مخکې چې مې درته ویل د ډیلیټ شوي شکل د یو ټیکس کولی شو راواخلو د ډیل یا ډیلیټ د ټګ په واسطه باندې. که چیرې وغواړو یو نوی لغات یا نوې جمله زموږ تاسې هغه ټیکس ته اضافه شو نو د انزرټ د ټګ څخه استفاده کوو چې موږ تاسې ښکاره کېږي په دې رقم باندې چې دلته یو نوی لغات یا نوې جمله یا نوی پاراګراف انزرټ شوی ده.
همداشان سبسکریپ او سوپرسکریپ لرو چې سبسکریپ موږ ته د قاعدې هغه د ارقام یا ټکسونه وړي او سوپرسکریپ هم توان ته وړي. همدغه پورته چې موږ تاسې کوم ټګونه د ټکس فارمټینګ لپاره ولې اوس په ټوله باندې عملي کار ترسره کړو. راځو دغه ډیفالټ ټکس لږ کموو چې موږ تاسې ته سم ښکاره شي. همدغه کوم ټګونه چې مې راوړي دي دا اول باید کمنټ کړئ. کمنټ طریقه داسې ده چې کولی شئ د کنټرول او سلش په کږلو سره ټول کوډ موږ تاسې ته کمنټ کړي. زموږ تاسې همدغه ډیفالټ ټکس ده. اوس راځو د هر یو څخه استفاده کوو په جلا جلا ډول باندې. اول په دې کوډ کې غواړم چې همدغه یو لغت ده دا موږ تاسې ته بولډ شي. نو د بولډ کولو لپاره موږ تاسې باید د بولډ د ټک څخه استفاده وکړو. د هغه په منځ کې د خپل لغت باید راولو. موږ تاسې وینئ همدغه لغت موږ تاسې ته بولډ شو. همداشان امپرس کولی هم شو ام تاسې کولی شئ په هغه لغات کې تغیر ووینئ. ایټالیک کولی هم شو، یعنې په ایټالیک شکل موږ ته دا ټکس ښکاره شي دا لغات په دې رقم باندې. که چېرې تاسې د پای ټګ ور نه کړئ نو دا ټکس ټول دغه ایټالیک شکل ته اوړي. تاسې وینئ چې اوس له هغه وروسته ټکس ټول ایټالیک شکل ته اوښتی ده. د سمال او سترنګ څخه هم کار اخیستلی شو. اول راځو د سمال څخه کار اخلو. باید د سمال ټک شروع او پای دواړه شتون ولري چې موږ تاسې مکمل په فرق باندې پوه شو. دې رقم موږ تاسې ته دغه ټکس سمال کېږي. د سترنګ څخه هم کار اخیستلی شو. تقریبا دا دی موږ تاسې ته یو بولډ شکل جوړوي یا ټکس موږ تاسې ته د بولډ په شکل باندې ښیي. تاسې فرق دلته لیدلی شئ. کولی شئ د توان یا هم د قاعدې په شکل ولیکو. دلته زموږ تاسې ټکس قاعدې ته راغی. کولی شئ د توان په شکل یې ولیکو. نو سوپرسکریپټ څخه استفاده کوو. همداشان موږ تاسې انزرټ ډیلیټ او مارک څخه هم کار اخیستلی شو. راځو د مارک څخه استفاده کوو. موږ تاسې دا ټکس راته د یو مارک یا هایلایټ شوي په شکل باندې ښکاره کېږي. د دې ویډیو موضوعات په لنډ ډول بیا هم تکراروم چې په دې ویډیو کې موږ تاسې په دوه موضوعاتو بحث وکړو، یا هم په HTML کې سټایل او همداشان په HTML کې د ټکس فارمټ ټګونه. HTML سټایل موږ تاسې ویل چې هر سټایل ځان لپاره پراپرټي والیو لري چې هغه موږ تاسې کولی شو د والیو په درج کولو سره په خپل ټکس کې په ټیبلونو کې په جدولونو کې په عنوانونو کې تغیر راولو. په HTML کې مختلف سټایلونه لرو. مثلا بکګراوند کلر هم چینج کو، د ټکس کلر کولی شو چینج کو، د فونټ سایز تغیرولی شو، خپله فونټ تغیرولی شو، همداشان د فونټ الاینمنټ کولی شو. دویم موضوع چې موږ تاسې په هغه باندې بحث وکړو هغه هم په HTML کې د ټکس فارمټونه و چې څنګه کولی شو یو ټکس بولډ کو، څنګه کولی شو ایټالیک یې کو، څنګه کولی شو مارک ټکس جوړ کو، څنګه کولی شو سمال یې کو، همداشان توان ته یوسو یا قاعدې ته یوسو یا هم د یو مارک شوي ټکس په رقم باندې موږ تاسې وښیو. په راتلونکي ویډیو کې به چې د HTML اووم نمبر درس ته موږ تاسې انشاءالله په HTML کې د ایلیمنټونو په کوټیشن او سایټیشن باندې بحث وکړو. یعنې کوټیشن څنګه ده او همداشان سایټیشن څنګه ده. لنډ تشریح دا ده چې کوټیشنونه موږ څنګه کولی شو سنګل کوټیشن، ډبل کوټیشن یا ابزرویشنونه چې هغه موږ تاسې مخففات وایو، یا همداشان ادرس چې د یو ځای یا یو لینک ادرس څنګه جوړولی شو. دا شیان به دا موضوعات به موږ تاسې په راتلونکي درس کې انشاءالله ووایو. که چیرې زموږ دا ویډیو خوښ شوی هیله کوم زموږ چینل سبسکرایب، ویډیو لایک، په کمنټونو کې را سره خپل نظرونه شریک کړئ. مننه.